وی عشقتا سره په جنگ یم رقیبان پکې لاسوي عشقتا سره په جنگ یم رقیبان پکې لاسوي ستا د غرونه غم چې وړمه پهلوان پکې لاسوي او په دغه شعر باندې طارق تاثیر صاحب ته خواست کوم چې هغه سټیج ته تشریف راوړي او موږ سره خپل خوندور کلام شریک کړي. طارق تاثیر صاحب. یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم چې چېرته کښېنم مسله جوړه کړم یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم چې چېرته کښېنم مسله جوړه کړم وي ما ورله مه بوځئ د ټینګې نه یم هسې نه بیا څه تماشه جوړه کړم یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم چې چېرته کښېنم مسله جوړه کړم ما ورله مه بوځئ د ټینګې نه یم هسې نه بیا څه تماشه جوړه کړم او کرم ریبم ځان سره وړې خبرې نه کیسه جوړه کړم او د اندېښنو تیارې له ځانه ته وکړم د رڼا روز نه توره شپه جوړه کړم د اندېښنو تیارې له ځانه ته وکړم د رڼا روز نه توره شپه جوړه کړم. او دوه شعر نور دي. وی تا ته ویلم نه ویل دي مړه میا صاحب ته به یې ډالۍ کړو ټولې ورته ډالۍ کوي وی تا ته ویلم نه ویل دي مړه هسې خپل درد ضایع کول دي مړه تا ته ویلم نه ویل دي مړه هسې خپل درد ضایع کول دي مړه د فاصلو د ورک اختر نه کرځي په دیوالونو ورتپل دي مړه د فاصلو د ورک اختر نه کرځي په دیوالونو ورتپل دي مړه وی زه هم ورځمه او هغه هم راځي خدا چې هسې تلل راتلل دي مړه او یغور بغور یو بل ته کېناستلو اغور بغور یو بل ته کېناستلو دا څه لیدل دي څه کتل دي مړه اغور بغور یو بل ته کېناستلو دا څه لیدل دي څه کتل دي مړه. او یو دوه شعر واته نور ویم. وی اخلاص په ډیرانونو ورشیندل نو پکار اخلاص په ډیرانونو ورشیندل نو پکار عزت ورکول خو ورتپل نو پکار او زړه کې داسې وایم چې مې ژوند خورې ری کړو یو غم تر عمره اوږدول نو پکار. او بل شعر وی ګیلې جنګونه پیغورونه وشول زاهد صاحب دا به تا ته ډالۍ شي. وی ګیلې جنګونه پیغورونه وشول غټ غور وشو دیدنونه وشول او ما ویل آه به مې اسمان وشلوي ما ویل آه به مې اسمان وشلوي آه ما ویلیو کلونه وشول. او یو شعر نیم بل ویم که نه وی د درد و غم ساز و سامان تقریبا یو شانت وي د درد و غم ساز و سامان تقریبا یو شانت وي هر چا ته مینه کې تاوان تقریبا یو شانت وي او دا به رکیب ته ګورې چې رکیب څنګه دی باقي د هر سړي جانان تقریبا یو شانت وي دا به رکیب ته ګورې چې رکیب څنګه دی باقي د هر سړي جانان تقریبا یو شانت وي. ولې بامیان پرېږدي بابا او سومنات نړوي ولې بامیان پرېږدي بابا او سومنات نړوي زما په خیال کې خو بوتان تقریبا یو شانت وي. ډېره زیاته مننه. ولې بامیان پرېږدي بابا او سومنات نړوي زما په خیال کې خو بوتان تقریبا یو شانت وي. د فریب لویه مناره د شهیدانو په نوم د فریب لویه مناره د شهیدانو په نوم د ازادۍ هر یو نشان تقریبا یو شانت وي. وی ما ویل زمه د دې کلي تاویل پاتې شه جانانا ما ویل زمه د دې کلي تاویل پاتې شه جانانا ما ویل څنګه شمه پاتې زړه مې تور دی د هر چانه. په خپل دغه شعر باندې زه ډېر ګران محترم فلک بادل صاحب دی راشي سټیج ته. فلک بادل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انڈال کی ناس مرگرو اور سٹیج ناس مرگرو السلام علیکم.
دا اول خو زم چې یو څو خبرې د طیب پښتو ادبي جرګې لاړه زره ټول شکریا ادا کوم چې زمونږ د مرګرو دونه منډه والا او دا جرګې راغونډه کا او یو تنظیم جوړ کو وختي زما یو مرګري بلم خبرو کا چې خبرم د تاسو مخ کې روان دي کم ډیره ضروری ده چې هغه د سلیم پروانه پښتو ادبي جرګې سره تعلق لري او الان کې زمونږ د استاد زویم دی اقبال پروانه هغه یو خبره ماته وکړه او زمونږ د ټولو ډیره خوښه شوه چې د دې څونه جرګې دي زمونږ د پښتو د ادب دا تنظیم چې څونه هم دی د دې لپاره یو لوی تنظیم هم پکار دی چې هغې ته یونین ویلی شي چې زمونږ څه مسلې مسلات راځي چې هغه مونږ هغې ته پیش کوو هغه هغې مونږ ته حل کوي د انسانیت په لحاظ د دې تنظیم په لحاظ او د پښتو د ادب په لحاظ نو زه امید لرم چې تاسو ټول ما سره په دې کې پوره اتفاق کوئ اوس به د حالاتو مطابق یو مختصر غونډې کلام ووایم وای مونږه په دې نیو چې واړې دي یو کلوې وخو مونږه په دې نیو چې واړې دي یو کلوې وخو مونږه داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو او خپل کور وډې نه وي نو بس نه دی وي پردي کور کې به منځ د پراټې وخو او دروغو سره زنده‌باد رښتیا را باندې بد لګي دروغو سره زنده‌باد رښتیا را باندې بد لګي او څوک چې رښتیا وایي نو هغه بیا مونږ په خولې وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو او مونږ به پردي خلک سره دې عادت منې کو مونږ به پردي خلک سره دې عادت منې کو مونږ په معاشره کې خپل ښځو ته شپېلې وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو او هر چاته مزان نه بس مولا صاحب جوړ کړی وي هر چاته مزان نه بس مولا صاحب جوړ کړی وي بل ته مسلې کو په خپل په عملي وخو او په کم سړی چې وس زمونږ رسیږي نه په کم سړی چې وس زمونږ رسیږي نه داغه په خاندان کې هم داغه سړی زوی وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو نو په مونږ چې د چا پورې شي نو کال کې ولا نه ورکو په مونږ چې د چا پورې شي نو کال کې ولا نه ورکو زمونږ چې چاته پورې شي نو بیا ورته تنبې وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو او حقیقت دی چې پښتو کې دا متل شوی حقیقت دی چې پښتو کې دا متل شوی چې میخه خپه کوو نو بیا مونږ ولا کټې وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو او مونږ چې په جومات کې مشران د خپلې مخې شو مونږ چې په جومات کې مشران د خپلې مخې شو نو چا نه هم تپوس نه کوو د چاندې نه بیا پیسې وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو او دا ټپه مو غوږ کې وي چې څنګه به مالدار شو دا ټپه مو غوږ کې وي چې څنګه به مالدار شو ځان له موکه ګورو بس خپل وي که پردې وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو نو فلکه نوخاریه رښتیا مو وایه خراب بشي فلکه نوخاریه رښتیا مو وایه خراب بشي او څوک چې رښتیا وایي د هغې نه سر ړومبې وخو او مونږ داسې خلک یو اکثر د یو بل خپې وخو زما دا یو مرګره دی د دې یو کلام ما نوی جوړ کړی دی وایي چې هغه ووایه لازمي نو که ستاسو اجازت یې وبې نامې چې چینی پوره کړه نامې چې چیرې پوره کړه نه چرته غوړي دې ښځو خوار کړي ډېر تکړه سړي نامې چې چینی پوره کړل نه چرته غوړي دې ښځو خوار کړي ډېر تکړه سړي دې ښځو خوار کړي ډېر تکړه سړي سړی چې کور ته راشي وی روټې خو به تیاروي ښځې ته چې وګوري د هغې په تندي باروي
نو داسې خزشتا چې خاون دان کور ناشړي دی خزو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي نام چې چینی پورا کړل نه چرتا غوړي دی خزو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي نو جنگ را سارو کی بیا خبرې نه کوي کور کی یو بل ته دا وایي چې ساتي کم پور کی نیرا له جوړه واغشتا نه چرته بنګړي دی ښځو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي دی ښځو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي نو ژوندې د خاوند تباشي دا بخبل پیشن کوي ګرځي په پردي واده کې خلکو ته اکشن کوي نو دونے کی مجبور خاون کرستا تړي دی ښځو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي نام چې چینی پورا کړل نه چرتا غوړي دی ښځو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي فلک نوخاری وائی پادی خزو کی قسمون دی زیخ ویران کڑی ماچی دالا سو سیزون دی نزڑا بدر لشن کی زړه بدر لشن کی چا پیدل بیړي دی ښځو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي نام چې چینی پورا کړل نه چرتا غوړي دی ښځو خوار کړي ډېر تکړه تکړه سړي. والسلام.